ننګرهار ولایت د کامې ولسوالۍ په ګچ کلي کې د کلیو پراختیا او بیارغونې ادارې اړوند ولسي تړون ملي پروګرام له لوري د شاوخوا 4 میلیونه افغانیو په مالي لګښت 2 کیلومتره سړک تر جوړېدو وروسته نن د زمري په 40مه د یو لړ مراسمو په ترڅ کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د یادو مراسمو پر مهال ننګرهار والي شاه محمود میاخیل وویل یا سړک د ولسي تړون ملي پروګرام له لوري د 3 میاشتو په موده کې د 4 میلیونه افغانیو په مالي لګښت د نږدې 3 میاشتو په موده کې د جغل اندازې په کچه د ولسي شورا له لوري تر جوړېدو وروسته ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. هغه زیاته کړه د یاد سړک په اوږدو کې یو شمېر پلچکونه او سندي دیوالونه هم جوړ شوي او هیله یې وښوده چې د خلکو له لوري پلې شوې پروژې کیفیت به تر نورو پروژو بهتر وي. نن موږ د ولسوالۍ د سفرونو په لړ کې کامې ته راغلي وو. مناسب د امنیت معاون امنیت ملي او سکرټري رئیس صاحبان ټول ته تشریف لري. موږ سره راغلي دي هغه پروژې چې روانې دي یا هغه پروژې چې پر روان کې موږ د هغې پلان لرو. هغه دلته موږ بعضې افتتاح کوو او بعضې خلکو سره معلومات شریکوو تر څو د ولسونو اعتماد نظام باندې پیدا شي او هغه پروژې چې تطبیقي د هغې په نظارت کې رول ولوبوي تر څو په کیفیت په لحاظ باندې هم پروژې ښې شي. دغه اوسنۍ پروژه چې موږ افتتاح کړله دا د 4 میلیونه افغانیو په حدود کې ده. 2 کیلومتره سړک ده د ولسي تړون د پروګرام د لارې شروع کیږي او د دې هغه ښېګڼه دا ده چې دا موږ د استقلال یا د خپلواکۍ سلمې کلیزې په مناسبت باندې افتتاح کړه. دا تقریبا 2.5-3 میاشتې کېږي چې دا پروژه شروع شوې ده او نن موږ تاسې کوو چې تکمیلېږي ځکه چې هغه کوم وخت چې کار روان و هغه وخت موږ راغلي وو. دا پروژه موږ د نږدې نه وکتله او چون ولس په خپله جوړه کړې ده نو کیفیت یې هم د ولس پورې اړه لري چې دا باید په ښه شکل باندې د یو بل تطبیق کړي وي. اگر چې د انکشاف نهاد د ریاست انجینر صاحبان دلته راځي د دې نظارت کړی دی خو چې ولس پکې په خپله رول لري نو هغه شکایت چې کیفیت به خراب وي دا شکایت به څوک نشي کولی. د یاد سړک د ګټې اخیستنې پر مهال امنیه قومندان مل پاسوال عبدالرقیب مبارز، ولایتي شورا غړي اسرار الله مراد، ملي امنیت ریاست مرستیال، د سکتوري ادارو رئیسانو، د ولسوالۍ مسؤلینو او ګڼ شمېر مخورو ګډون کړی و.